دا اوس اخري درته یو نظم وایم، سنجیده نظم درته ووایم. په دې اختر باندې ما لیکلی دی، وی زه چې ماښام کور نه وتم بچي اواز مې وکړو، زه چې ماښام کور نه وتم بچي اواز مې وکړو، سبا اختر دی نو زموږ له خامخا راوړه، ټولو وړو ارسه اغستې سره کوي لاسونه، بنګړي که نه وي نو نکریزې راله بیا راوړه. زه کور ته نه تلمه تر هغې چې هغه ایښه وه، زما وړه لور د نکریزو په ارمان وده شوه، هغې په مخه باندې ډېر ډېر دروازې ته کتل، تمه یې قطې شوه، اخر چې په خفګان وده شوه. خو چربانک چې پاسېده نو سیده زما کټ لراله، زما بالښت لاندې یې ورو ورو تپول لاسونه، په وړه خوله یې وې دا جي نکریزې کوم ځای کې دي، ما چې وې یېرې مې شوې دې عمر وړل لاسونه. واپس خپل کټ ته په زړه ماتې باندې وختله، ما چې غوږ کېښودو نو دې وړې سلګۍ وښلې، ما له چل نه راتلو چې دې له د لاسه ورکړمه، په کار د نن چې د اختر دې خوشحالۍ کولې. نو سهار چې ما د دې سیزلي نازک رنګ ته کتل، د دې په مخ باندې د اوښکو ښکارېدلې لارې، ما غېږ کې ونیوله کلکه جړغونې شومه، د دې د مخ نه مې په لاس ورانولې لارې، بیا مې لاسلون شو، بیا د دې سترګې راډکې شولې، زه چې غریب ونیولم دې وې دا جي نه جاړمه، خو په بل اختر کې به نکریزې ماله ډېرې راوړې، په دې اختر کې درنه خیر دې زه څه نه غواړمه. نو انګاره چاته خوشحالي او چاته غم شي اختر، چاته واړه چې په نکریزو بنګړو وجاړي، او اختر دا هغه وي چې څوک نوی لباس واغوندي، زموږ بچي په پیزارونو او جامو وجاړي.